شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم. درشف. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنان، د ربیع الاول مبارکه میاشت بیان خو اسم مخکې نه په سیرت را روانو، خو دغه مناسبت سره مې سوچ وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خشته او ښکلي اخلاق چې الله پاک یې صفت فرمایلی دی، په دې ستاسو د وړاندې بیان وکړم. دا د ربیع الاول د مناسبت په وجه خاص مبارکه میاشت مؤمنانو. ربیع وی سپرلی ته، اول وی اول ته، اولنې سپرلی چې سپرلی راشي نو باغ سمسور شي، ګلونه تازه شي. د تمام کائنات د خشتو ګلونو سردار صلی الله علیه وسلم په ربیع الاول کې تشریف راوړی. مؤمنانو، چې الله تبارک وتعالی صفت فرمای نو دا به څه قسم څه ښکلي اخلاق به وي.
خو د لیدو او د اورېدو مونږ دا خبره وایو اکثر د پښتو یو متل دی چې د لیدو او د اورېدو ډېر فرق وي او دا هم وایو چې د مشرانو خبرې خو دا متل یې دي که د مشرانو خبرې که د کتابه ني نو کمې ني نو واقع ده چې دا خبرې که د کتابه ني نو کمې ني او کله د کتابونو کې چې څه راغلي د هغې مطابق چلي داسې خبرې داسې متلې چې په هغې کې لوی نصیحت پروت دي او داسې اصطلاحات چلیږي زموږ په دې ملک کې چې عین د شریعت د اسلام برابر دي الله دې په موږ نورم مضبوط کړي دا هم یو اخلاق دي په دې پښتنو کې د شریعت یو خبره ده د یو زنانه چې نکاح کیږي نو د پکې د پردې خبره ده د شریعت او د شریعت خبره خو هم ده خو زمونږ او ستاسو د دې معاشرې خبره هم ده چې زمونږ په معاشره کې زنانه د سړو منځ ته نه راځي او چې پکې هر قسمه پردي نارینه پکې نو بیا خو بالکل نه راځي نو دی ولې اختیار ورکړي نو چې اختیار ورکړي نو هغې ته په شریعت کې وکیل وایي دی وکالت کوي لیکن پښتون وایي زه یې رور یم او دا زما خور ده په بل سوچ به ورته ونه ګورم دا غیرت دی دا پښتو ده او دا اسلام دی انما المؤمنون اخوة آیات مبارک دی دا هغې مطابق شو پښتون ورته په بل نظر نه ګوري دا مې خور ده او زه یې رور یم هغلته هغه هم وایي د مارو دې کې منځ کې یو خبره پرته ده دا نارینه چې کوم دی چې دا ده ته اختیار میلاو شوی دی د ده په ذهن کې دی چې دا داسې څوک ده او زنانه ده چې په ما یې اعتماد کړی دی نو زما مطابق به دا تصور کوي زه به د هغې متعلق تصور کوم نو چې تصور کوم نو صرف د خور به کوم او چې زما تصور کوي صرف د رور به کوي بس شیطان خو وسوسې ورچوي زړه کې الله دې موږ نور هم پاک کړي او دې خبرو ته دې زموږ خیال پیدا کړي مؤمنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه مبارکه کې یو کافر ډېر تکلیفونه یې ورکړي غټ کافر و لوی سردار سمامه د هغه نوم او د ده قتل پکار هغه ونیولې صحابه ونیوه رسول الله صلی الله علیه وسلم له راوست نو خبره خو به اوس شورا او عدالت به کوي صحابو اجازت وغوښته حضرت د سره څه وکړو د جومات د برجې ستنې پورې دې پورې وتړلی شه خوراک خیال ساتئ د څښاک خیال ساتئ د اودس ماتي دپاره یې پرانیزئ او کس ته ورته خیال کوي چې ونه تښتي خبره فیصله به بیا کوو چې شپه ورځ شپه تیر شو سحر وختي رسول الله صلی الله علیه وسلم وختي تشریف راوړو سمامه نه تپوس کوي چې ستا په زړه کې څه دي او ورته وایي درې خبرې کم قتل کړم نو د لوی علاقې او د لوی قبیلې لوی سردار یم نو ډېر لوی نوم هم پې کېږي خو خبره پکې دا هم ده چې زما لوی قوم دی او زه سردار یم هغې ته به بیا دا بې غیرتي ښکاري چې زما بدل نه علي نو فساد به ورپسې کېږي او زما بدل به ضرور هغې اخلي دویمه خبره دا ده که زما بدله کې تاسو له مال پکاري بس مو بولتا خبره د خولې نه وباسي چې څونه پکاري چې دله راوړئ درېمه خبره دا ده که چېرې تاسو زه پرېښودم نو په ما به مو یو احسان عظیمي او زموږ په ټول قوم باندې به ستاسو احسان
دا یو ډېره لویه نیکي به تاسو ما سره وکړي. دا 3 خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یوړو، سار له بیا راغی، بیا یې تپوس وکړ، بیا ثمامه هم دغه خبره وکړه، په 3 ورځې ته بیا تپوس وکړ، ثمامه هم دغه خبره وکړه. د ده دا نیول تړل هر څه ټول د خدای د رضا دپاره و، دې کې څه بل څه نه منځ کې د ځانه څه کار خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کو. چې 3 ورځ شوه د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل بس دې پرېږدی، چې پرېنسته بس بار لاړه، بهر یو باغ و، په هغې کې ولامبل، ښه خشته ښکلې ولامبل و، کپړې دوباره واچولې او راغی. دننه راغی د الله محبوب ما ته کلمه بیان کړه. په دې 3 ورځې کې د صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نږدې نه ولیده چې دا څه قسم حالات دي. د الله محبوب ما ته خو ته نعوذ بالله دروغجن ښکارېدې، ما ته خو اوس حقیقت معلوم شو. 3 ورځې کې ما څه ولیدل، بس د الله د محبوب مبارک یا د صحابه اخلاقو ته چې به خلکو کتل، بس هغه دعوت د دین دعوت. مونږ ته چې خلک ګوري نو مونږ څنګه مسلمان خو به نمونه یي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او کله دا وایي چې دا خبرې څونه ښکلې کوي او د عمل ته نږدې راشي نو بیا به څنګه ښکلې خبرې خو هر چا زده کړي. زموږ د اکابر علماء دیوبند برکت دی چې دین یې درته اردو ته رانقل که پښتو ته رانقل شي، هغې نه خلکو خبرې خو ښکلې زده کړي او د عملي ډانچه به څوک جوړوي. دې نه دا معلومه شو چې یوازې کتاب باندې به ستاسو ډېره تسلي معلومات به کېږي، خو د دې نه علاوه به عالمانو سره نیکانو خلکو سره د کېناستو ضرورت یې ګورئ. دا طریقه خدای را لېږلې ده. الله تبارک وتعالی داسې خپل کتاب نه دی را لېږلی، ورسره یې څوک را لېږلي دي چې دنه چل زده کړي. مؤمنان کتاب کورس جوړوي او انسان جوړوي. کتاب کورس جوړوي، انسان جوړوي. مؤمنانو ثمامه مسلمان شو رضی الله تعالی عنه. وی د الله محبوب زه خو عمرې له روانم او زه گرفتار کړی شم، نو اوس عمرې له لاړ شم که څه حکم دی؟ وی او عمرې له لاړ شم. خبرونه خو تلل راتلله مکې مکرمې کې کافرو ته پته لګېدلې چې دی مسلمان شوی دی. هلته ورته خلکو پیغورونه ورکړل. هغه وخت کې اسلام د پیغورونو څیزو چې څوک به مسلمان شو دا به کلک مسلمان، د خلکو په پیغورونو به بیا څه پروا نه وه. ته مو یې صحابي شوی، بېدینه شوی، دین دې پرېښو لاړې بېدینه شوی، کافر ورته هلته دومره لوی سردار یې ته هم بېغیرته شوی، داسې خبرې ورته کوي. هغه باندې په دې 3 ورځو کې دا اثر شوی و چې چا به هر قسم هغې په داسې خبرو خو به هغې مړي کول، رو قامونه به یو بل ته جنگ ته تیارېدل چې داسې خبره به چا پیغور غوندې خبره وکړه. لیکن ثمامه ته به چې داسې پیغور او سخته هر څنګه خبره چا وکړه، هغه به ورته وفرمایل چې زه بېدینه شوی نه یم، ما د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ښکلی ایمان راوړی دی او اسلام مې قبول کړی. د 1 ساعت مسلمان او 3 ورځې د الله محبوب مبارک ته کتلی دي، حضرت مبارک ورته کتلي، هغه کې تبدیلي راغلی. په کار دا دی چې موږ سره څوک پاتې کېږي او موږ ته ګوري او هغه سړی سمیږي چې زموږ خبرې اوري او بیا رانږدې کېږي او بیا بل شانتي یو. دا خو خدای خبر چې څه شي، دا خو موږ بیا ډېر ګډ وډ شو. دغې باندې تفصیلا نه کوم او به چېرته بیا خبره کوو. مؤمنان یو یهودي او ځلې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، وایي چې زما حق راکړه. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ستا کوم حق مونږ سره کېږي او کومه نیټه مقرره ده په هغې کې لا ډېرې ورځې پاتې دي،
ته خو د هغې نه مخکې رالې. ما دې اوچت را خلاص ورځې پکې پاتې او غصه شو. تاسو بنو هاشم، تاسو بنو عبدالمطلب، ستا پلار، ستا نیکه، تاسو د خلکو مالونه خورئ، تاسو کوئ، تاسو بانې جوړوئ. دی صحابه ناست دي، حضور تشریف فرمال او دا خبرې شروع کړه. صحابه کرامو ورته غلی غلی ګوتې خوځول شروع کړه چې تا سره به ګورو بار کېږي به که نه. حضور مبارک ته موږ څه ویلی نه شو، خو چې ده دا خبرې کولې او صحابه خو ادبناک دي، غږ نه شي کولی. حضرت عمر صاحب بې اختیاره شو، یا د خدای دشمنه ورته وایي، د الله د محبوب په مخ کې داسې خبرې کوي او زمونږ په مخ کې ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل عمره ما ته خو ته داسې نه ښکارې دی، دا تاسو ووایي درته دا خو مېلمه دی، تا له پکار دا دی چې هغه ته ویلي چې ته عمر صحیح وایي، چې عمر لږ اوچت شوی حضور زیات اوچت شوی، موږ خو داسې کوو. نه دا اخلاق نه دي د الله محبوب مبارک. موږ یو بل ته ګورو بیا لار څوک څوک پکې لا داسې دا خبرې د جرګو کې کېږي را کېږي چې ته کله کله چا نه اورو وی فلاني او فلاني چې یو بل سره جګړه شي وي دی له به منځ له نه ورځي چې رانیسي که نه چې ده پسې به نه ځي وي دی بیا لا زور لګوي او کنځل کوي. پرېږدي یو بل ته یې پرېږده بس بیا یو بل ته څه نه وایي. که دا خبرې را پسې مشهور هم شي مونږ یې بیا هم کوو، دا زمونږ اخلاق دي. داسې خلک خو مشهور په تمام علاقه کې چې کله یې نیسي نو زور هم لګوي او کنځل هم کوي، چې کله یې نه نیسي بیا ایسم نه وایي یو بل. د دې روغه دغه ده چې دې له منځ له مه ورځم. دا خو د ځان نه جوړه کړې شوې غوسه غوسه خو چې سړي ته راشي بې اختیاره د چلونو ډک یو موږ. که دا دې ټولو خلکو ته بار بار پته لګېدلي بیا هم دغه چل کوي، هسې ځان شرمول دي چې په سمو اخلاقو نه ځې نو ځان به شرموي، هم د پښتو په مخ کې ځان شرموي، هم د اسلام خلاف. مؤمنان حضور مبارک فرمایي چې تا به عمر ته وایي رضی الله عنه، وایي تا به ده ته ویلي وو چې په چا د حق پوري نو ته لږ په طریقه او په اخلاقو باندې غواړه او د وخت نه مخکې مه غواړه چې کومه نیټه وه په هغې به درله درکړي. ما ته به دې ویلي وو، وایي ما ته به دې نصیحت کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر، ما ته به دې نصیحت کړی چې د چا در باندې حق پوري نو د ده نه د هغې خپل حق د نیټې نه سره ځې مخکې وله ورکوه. عمره وایي تا له پکار و چې تا داسې ویلې، دا خشته اخلاق و د رسول الله. وایي زه چې دی غواړي هغه خو جواب ته انتظار نه یې کړی، بس هغه تیزي کړی د مخې سره، جواب ته انتظار هم نه یې کړی چې که ما د راکوي که نه راکوي. چې دوی ورته انکار کړی وي چې د خپلې نیټې نه مخکې نه درکوو، یا زه ستا لاس خلاص، یا صحابو ته وي ونیسئ دله سزا ورکړئ. دا ټولې خبرې پکار وي هغه سره چې څوک داسې وي. لیکن حضور مبارک وی عمر لاړ شه او د ده چې څونه حق کېږي دونه کجورې وله ورکړه او دومره پې سیوا ورکړه، دومره اوږې پې سیوا ورکړه. هغه وخت سره ده دلته اوس کیلوګان دي، مخکې سیرونه وو، په کم 2 سیره جوړېږي یو ساع اوږې، وی دونه وله سیوا ورکړه. بس روان شو چې کله ټول شروع کړو چې نور یې وله ورکول وي زما خو حق پوره شو. وی نه حضور مبارک فرمایلی چې دله دونه سیوا ورکړه، تا له زه سیوا درکړو. وی نه بس سیوا راله مه راکړه، دا راله ولې راکړې؟ وی یاره تا ته ما لږه خبره تیزه وکړه، داسې ورته نه وایي چې تا هم تیزه خبره کړې، ما خو تا له پوره جواب هم نه یې درکړی. هلته حضور مبارک تشریف فرما، وی بس تا زما لږه خبره تیزه وکړه نو حضور وفرمایل چې سیوا وله ورکړه چې خوشحاله شي، تا ته به تکلیف رسېدلی. حضرت عمر صاحب ورته وایي. بس هغه ورته وایي ته ما پېژنې؟ وایي نه. وایي زما زید نوم دی، پلاني علاقې د یهودو مشر چې او ته هغه د یهودو هغه لوی عالم چې دی هغه ته وایي یا هغه زه یم. یاره وایي که جاهل سړي دا کار کړی وی نو کړی به ته خو عالم سړی ځان ته پویه وی نو داسې کار څوک کوي؟
ورته څه وایي؟ وایي زه پوه یم، وایي ځکه مې داسې کار وکړ. ولې دې دا کار وکړ؟ په پخوانو کتابونو کې چې څومره د اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره علامات وو، هغه ټول علامات ما په دې د الله په دې محبوب مبارک کې لیدلي وو. صرف 2 خبرې پاتې وې، هغه مې نن معلومولې. اولنۍ خبره دا ده که څوک هر څومره جاهلیت کوي نو دی به ورسره ضد نه کوي. او غصه به ورته نه کوي. بله دا خبره ده که یو سړی زیاتي وکړي نو د هغې په بدله کې به ورسره هغه زیاتې نه کوي، بلکې صبر به کوي. هغه مظاهره ما ولیده، دا دواړه خبرې مې ولیدې. زه چې زه اوس ما بوزه چې زه ایمان راوړم. دا که حضور مبارک فرمایلی و چې دله سزا ورکوي یا داسې ولې یا داسې، دی به مسلمان شو. په خپلو عزتونو باندې د پیغمبرانو څه کار نه و، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اخو د دین دپاره څه چې دین و هر څه د دین نه قربان دي چې دا خلک مسلمانان شي، اسلام قبول کړي، جنت تللو والا جوړ شي، الله ورته معافي وکړي، د الله دوستان جوړ شي. دقې دپاره زندګي وقف. اقا یهودي مسلمان شو. یهودو کې ډېر کم خلک او عالمانو کې بیا خاص کر ډېر کم خلک مسلمانان شوي دي. یو پکې دی د طائف مشهوره واقعه ده. مور بي بي یو ځلې تپوس کړی، تاسو بار بار اورئ، خو زه پکې درته یوه نقطه بیانوم چې تا باندې سخت دی د الله محبوبه. وایي یو سخته ورځ په ما باندې د طائف چې دې قوم د الله دین ونه منه او زه د زما تشکیل طائف ته وشو او طائف والو بیا ونه منم او بیا زه د هغه ځای نه غلامانو، ماشومانو، نوجوانانو دی راپسې کړل او په کاڼو ویشتل شروع شو، بدن نه وینې روانې شوې. وی داسې حالت ما باندې جوړ شو چې ما ته پته نه وه چې زه د کوم ځای نه را روان یم، اوس کوم خوا ځم. او چې دا په کاڼو باندې ویشتل شروع کړو، که نن د الله محبوب څه فرمایي؟ الله محبوب مبارک مخکې د خلک پسې دي په کاڼو یې ولي وینې ته بهیږي، نو فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. الله دې ته هدایت وکړي، دې نه پوهېږي. الله اکبر. او جبريل علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې تشریف راوړو او د بل شخصیت ورسره تعارف کوي چې دا ما سره فرشته ده، الله را لېږلې ده، دې د خبرو کول اجازت غواړي، دې ملک الجبال دی، د غرونو بادشاه. ته ورته حکم وکړه چې دا غرونه اوچت کړي او په دې خلکو یې رولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو بیا فرمایل اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. دې ته هدایت وکړي، دې نه پوهېږي. د دې اولاد به نسي کالوسي، اب اسلام قبول کړي، اب جنت تللو والا جوړ شي که دې ونه مني. دا ښکلي خشته اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تبارک وتعالی یې صفت فرمایلی دی. او حضور مبارک فرمایي چې زه خدای پاک دې دپاره رالیږلم چې زه تاسو ته د اخلاقو تکمیل وکړم، اخلاق تاسو ته وښیم. دا ولې فرمایي مؤمنه؟ د قیامت په ورځ په تله د میزان کې د نیکو په چابلي کې د ټولو نه وزندار سیس چې دی، زیات وزن والا دروند سیس چې دی، هغه خشته او ښکلی اخلاق دی چې مونږ ته اخلاق وښیي او مونږ پې عمل وکړو، د نیکو چابړی هم دروند شي. دې دپاره فرمایي. هغه ورځ خو اوس مونږ نه ده لیدلې، صرف قیسې اورو چې هغه ورځ په چا راشي بیا به سړي ته پته لګي چېرې دلته یو نیکي څونه قیمتي ده. اوس الله تبارک وتعالی دې دا زموږ دپاره نمونه ده، نو الله دې پې موږ له پوره د عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین.
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. زمونږ د په هغه چم کې چې د فضل منان ماشوم په دې دماکه کې شهید شوی دی، دعا ورته وکړئ چې الله یې لوی مقام د شهادت نصیب کړي. او یو کس په دامان کې شهید شوی دی، الله دې لوی مقام ورکړي. او چې څومره خلک په دې دماکه کې یا نور وفات شوي دي، الله ټول له لوی مقامات ورکړي او قبرونه د آرام د راحت ځایونه وګرځي. کومو خلکو چې دا د اسلام خلاف او زموږ د پاکستان خلاف دا سازشونه کوي او دا دماکې کوي او دا په ملک کې دهشتګردۍ کوي او هدایت نصیب کړي، نو الله دې زر تر زره د مخې نه لرې کړي. الله دې زموږ د ملک د بچي حفاظت وفرمایي. که افراد کوي او که تنظیمونه کوي، ټول ظلم کوي، دا عظیم ظلم یو. اسپیټالونو کې خلک چې کیسې کوي د چا لاس نشته، د چا خپه نشته، او څونه کسان په یو ځای باندې شهیدان شو. الله دې ټول له لوی مقام د شهادت ورکړي. او دا ظلم چې دی دا ډېر ظلم دی. الله تبارک وتعالی دې ظلمونو نه زموږ د ملک حفاظت وفرمایي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. زموږ د ټولو نه راضي شي. څومره خلکو دعا دپاره ویلي الله حاجتونه یې پوره کړي. معراج حاجي صاحب ناجوړه دی، دعا ورته وکړئ چې الله پاک ولې شفا ورکړي. عبدالوهاب کاکا ناجوړه دی، میاګل حاجي صاحب، باچا ګل حاجي صاحب، دا ټول بیماران دي، الله ته ټول له شفا ورکړي. نبي سرور کاکا جماعت خادم، الله ټول له شفا ورکړي. بیماران د اسلام ټول شفا یاب کړي خدای پاک. زموږ د ټولو نه راضي شي. هغه خیل کې وکیل دی والده صاحب چې وفات شوی، ته هم دعا وکړئ الله پاک ټولو ته بخښنه وفرمایي. زموږ د ټولو نه راضي شي. چا باندې قرض قرض نه اخلاص کې، کور کې به اتفاقي په اتفاق سره بدله کړي. زموږ د ټولو خدای پاکه سینې د ګندونو نه پاکې کړي، د خپلو انوارو تجلیاتو نه ډکې کړي. څومره ملګري چې د جومات ته د لرې ځای نه راغلي دي یا نږدې ځای نه راځي، او څومره قدمونه اخلي، څونه ساګانې اخلي، الله ټول ایمانا احتسابا قبول کړي. د خپل ولایت او قربت او محبت او د بخښنې سبب یې وګرځئ، د ګناهونو د معافۍ سبب یې وګرځئ، د درجاتو د بلندۍ سبب یې وګرځئ. الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کامل اتباع د سنت او د شفاعت سبب یې وګرځئ. او زموږ د ملک خدای پاکه خدا د پاکستان د هرې فتنې نه الله په حفاظت کې کړي. تمام سازشونه د کفارو ناکام کړي. د خپل اسلام او مسلمان او پاکستان او حرمین شریفینو الله حفاظت فرمایي د هرې فتنې نه. وصلی الله علی حبیبی محمد. من شرور انفسنا